که تاسو هم خپل تصویر داسې جوړول غواړئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ او په منځ کې د ویډیو سکیپ کوئ مه ځکه چې بیا به تاسو پې نه پوهیږئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عرفان الله یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ کې نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښه شي. خو د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه ستاسو ته دا ووایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به درته ګنټې راشي په دې باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. ټیم ډېر نه هره پونځو خپلې ویډیو طرف ته. د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې یو داسې تصویر وباسئ او د بیکګراوند لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سمپلی هغه نه ډاونلوډ کړئ او د بیکګراوند به په خپل ګیلري کې اوپن کړئ او دلته کې به پیکارډ باندې کلیک وکړئ چې پیکارډ ته د بیکګراوند راشي او دلته کې به اوس تاسو بیا په دې ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او چې کوم تصویر نه تاسو بیکګراوند ریموو کړی ختم کړی هغه تصویر به تاسو دلته ته راوړئ. که تاسو ته چیرې د بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو په ډسکرپشن کې لینک موجود دی. سمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ او خپل تصویر هلته پیسټ کړئ نو تاسو به یو کلیک سره خپل بیکګراوند ختم شي. نو بیا به تاسو دلته کې په ایجازت باندې کلیک وکړئ او شډو باندې به کلیک وکړئ. دا شډو به لږه تاسو کمه کړئ او اوس به بیا تاسو دوباره دلته راشئ ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به د پی ان جي چې کومه دی دا به په خپل لاس باندې صحیح طریقې سره منتخب کړئ. صحیح طریقې سره به سیټ کړئ. د ټول پی ان جي چې کومې دي او بیکګراوند د لینک په تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي. سمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ او دا ټولې پی ان جي به تاسو ته راشي. بیا په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او داسې ښایسته تصویرونه به جوړ کړئ. نو زه ویډیو لږه سکیپ کوم زر کوم چې تاسو ټیم ډېر خراب نشي. نو بیا به تاسو چې دا وکړو تاسو به سمپلی بره په پلس باندې کلیک وکړئ او دلته ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دلته کې د ډراپ والا یو پی ان جي ده نو دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره منتخب کړئ او تاسو به بیا بره په پلس باندې کلیک وکړئ. که تاسو منتخب کړئ تاسو به اوس پلس باندې کلیک وکړئ ایډیټ فوټو باندې اوس دلته کې یو بل پی ان جي ده دا به تاسو دلته کې صحیح طریقې سره منتخب کړئ او په برش باندې به بیا کلیک وکړئ او د پی ان جي چې کومه دی د بهر ته چې کوم سیټ راوتی دی نو دا به تاسو ترې نه ریموو کړئ. او که تاسو ته په ویډیو کې څه قسم ته پرابلم هم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ او هغه نه سیوه تاسو موږ سره په واټساپ باندې هم کانټیکټ کولی شئ. د واټساپ ګروپ لینک چې کوم دی هغه به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. او که اوسه پورې تاسو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز په دې سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې به تاسو ته ګنټې راشي په هغه باندې به هم تاسو کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو پلیز لایک کمنټ لازمي کوئ چې زموږ حوصله افزایي کېږي چې مخکې هم موږ تاسو ته داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړو. تاسو ټول سیټ کړئ نو تاسو به دوباره داسې طریقه کوئ چې دا پی ان جي به تاسو ته ور دروړئ چې پی ان جي کوم لینک ته د پی ان جي چې کومې زه یوز کوم استعمالوم په ده کې یا بیکګراوند چې کوم دی دغو ټولو لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ د ټولې پی ان جي چې کومې دي او بیکګراوند دا به تاسو ته په یو ځای باندې راشي. هلته نه سمپلی تاسو په هغه باندې یو ساعت ته ګوته کېدئ نو دا به ډاونلوډ به تاسو ته ولیکي. ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او تاسو په ګیلري کې به تاسو دا پی ان جي چې کومې دي او بیکګراوند دی دا ډراپ شولو او د لاس نه چې کومه پټۍ تاودی نو دا شروع نو دا به ټول تاسو په خپل موبایل کې ډېر په اسانه سره ډاونلوډ کړئ او په خپل تصویر کې داسې جوړول غواړئ نو داسې تصویر به تاسو ډېر په اسانه سره جوړ کړئ. خو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې دا ویډیو سکیپ کوئ مه ځکه چې بیا به تاسو ته طریقه نه درځي او بیا په کمنټ کې وایي چې دا څنګه کېږي او هغه څنګه کېږي. نو د وجې نه زه تاسو ته وایم چې پلیز ویډیو سکیپ کوئ مه پوره ویډیو ګورئ نو تاسو ته به بیا سمجھ کې راځي.
چې کله دا تاسو ټول صحیح طریقې سره ولګوئ نو تاسو به سیمپلی بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس په تاسو دلته راشئ ډراو ته په ډراو باندې به کلیک وکړئ او په 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ سیو ایمیج باندې به کلیک وکړئ د تصویر به تاسو په ګیلري کې اوپن شي او دلته کې به تاسو په دې سینډ باندې کلیک وکړئ او دلته کې به اوس تاسو ته لیټ روم لیکلی وي ایډیټ ټو LR په ده باندې به کلیک وکړئ نو تاسو به وګورئ په سکرین باندې دا ګوري تاسو ته ولیکلی شو چې تاسو تصویر په لیټ روم کې ایډیټ شول نو تاسو به سیمپلی هغه نه بعد بیا لیټ روم اوپن کړئ نو تاسو تصویر به دلته ته راغلی تاسو به په دې تصویر باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو اوس ورته لږ باندې کلر کوي د ټولو نه اول به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ نو لایټ مونږ وله لږ کم دی مونږ به زیات کوو کنټراسټ چې کوم دی هغه مونږ لږ زیات کوو هایلایټ به لږ کم کړو او شاډو به هم لږ کم کوو وایټنس چې کوم دی هغه به لږ زیات کوو بلیک به هم لږ کم کړو او اوس به تاسو راشئ دلته چبۍ ته چبۍ کې به تاسو په میکس باندې کلیک وکړئ اول نمبر باندې چې کوم دی د ډراپ والا سور نو هغه سور کلر دی نو هغه به موږ نه سلیکټ کړو دلته کې به تاسو داسې طریقې سره وکړئ هیو چې کوم دی هغه به لږ کمه کړئ سچوریشن به کم اوس به بیا تاسو بل ته راشئ او بل به هم همداسې طریقې سره وکړئ دا به تاسو هیڅ چې کومه دا به تاسو مخکې کې سچوریشن به هم مخکې کې اوس به تاسو دلته راشئ دلته کې کلیریټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی دا به تاسو لږ ښکته کړئ چې تاسو سیډونو ته لږه تیاره باندې راشي نو تصویر به صحیح طریقې سره ښکاري بیا به تاسو سیو کېدو لپاره سیمپلی په 3 ډاټ باندې کلیک کړئ سیو ټو ډیوایس هائی کوالټي باندې اوکې باندې به کلیک وکړئ د تصویر به تاسو په خپلې ګیلري کې سیو شي نو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک کمنټ او شیر لازمي کوئ چې زموږ حوصله افزایي کړي د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان